Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. بسم الله الرحمن الرحيم. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Janisa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. السلام جوړ بخیر د یو ټي وي ټولو قدرمنو لیدونکو کتونکو اورېدونکو ستاسو پوښتنو جاني سره اخوندخیل او د کندهار کالج د پرنسپل د هغې د سی ای او د هغې د پي ټي صاحب د خالد خان صاحب د ټولو د حده زیاته مننه کوم چې زما د زوکړې په مناسبت باندې په دغه وړه غوندې غونډه کې موږ سره ګډون وکړو شرکت وکړو د هغې سره سره زما د ګلاډو بچو د هغو هم ډېره مننه چې شپږ کاله پس زما د زوکړې دستوره ولمانځلی شو او هم د کندهار کالج د طالب علمانو لخوا د زده کړیالانو لخوا ولمانځلی شوه. نو دا زما لپاره د ویاړ ځای دی، د فخر ځای دی، ځکه هم د بیبل په ملګرو کې راته د لفظونو باچا ویلی شوی دی. خو نن د کندهار کالج خوږو طالب علمانو خوږو بچو د هغه الفاظو هغه بوجونه د خپل اخلاص پښتون د مینې په تار داسې وګڼل چې یو لفظ هم بار دومره پاتې نه شو چې زه د دوی مننه وکړم. بیا هم تل دی راته ژوندي وخت هم بشید شوم کې د زده کړې دی، نو باید زده کړه وکړئ ځکه چې اوس هغه دور نه دی چې زما د علم په کار نه دی د واسین چپې د یو څه کتابونه. اوس خبره دې ځای ته رارسېدلې چې راوایه وایه سبق وایه چې لوی افسر شي ما به تاله درکوي نه. نو بچي زده کړې وکړئ، ښې زده کړې وکړئ تر څو د قام ژبې او خاورې په کار راشي او زما به د خدای نه دوام دغه وي چې تاسو د قام خاورې او ژبې شئ او قام دې ستاسو شي.